نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل حیا هغه د ایمان یو جز ده. او بیا په بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اذا فاتتك الحیا فافعل ما شئت. چې کله تاسو څخه حیا ولاړه سي بیا چې تاسو زړه وغواړئ بس بیا هغه وکړئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي وایي د هر مذهب د هر دین یو خاص خصلت وي، یو خاص پیژندنه وي، یو خاص علامه وي. زما د مذهب خاص علامه خاص خصلت چې دی پیژندنه چې ده هغه حیا ده. زما په امتی کې به حیا موجوده وي، په مسلمان نر په مسلمان زنانه کې به حیا موجوده وي. کم مسلمان کې چې حیا نه وي گویا په هغه کې ایمان نسته. په کمې زنانه کې چې حیا نه وي سر خلاص کړه چې په دې کې ایمان هم نسته. نو ډیر خیال او فکر کول پکار دی. نن سبا څومره زیات بې حیایي ده پر دې ټیک ټاک او پر دې سوشل میډیا پر دې فیسبوک باندې. د غیرتمنو کورو د غیرتمنو فامیل زنانی هلکان هغه آنلاین ډانسونه کوي د پنشمنت په نامه باندې. دوی یو بل ته ډانسونه کوي او زموږ د نوي نسل ته دوی دغه تعلیم ورښيي، د دې شي تعلیم دوی ورکوي. دا خودي تبا چې کم خلک دوی سپورټ کوي دوی فالو کړي دي، دوی ته لایک او کمنټ ورکوي، دا خلک هم دوی سره الله رب العزت ته تبا کړي دي. دا خلک چې څومره نن زیات فیمس دي، نن مشهور دي، دا ما او تا مشهور کړي دي. کچېرې ما او تا دا